أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students نن با د biology د chapter number 1 یو ټاپک ته دا غینم د لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې د لیوینګ ارګانیزم چې څومره هم په دې ارث سرفیس باندې موجود دي کومګه دي ته وګورو نو سپدې کې یونیسیلر ارګانیزم دي سپدې کې ملټي سیلولر ارګانیزم دي سپدې کې سیمپل دي او سپدې کې سری هغه کمپلیکس دي اوس بایولوژیکل ارګنایزیشن د دې خبرې مطلب سره د دې خبرې مطلب دا دی کنه په سره پښتو کې چې دا لیوینګ ارګانیزم کوم چې په دې ارث سرفیس باندې موجود دي د جوړ شي په کومه طریقه باندې دي یعنی د لیوینګ ارګانیزم چې په کومه طریقه باندې جوړ شي دي دغه څنګه سوایو دغه ته ویل کېږي بایولوژیکل ارګنایزیشن دی ته ویل کېږي صحیح شو اوس کوم غدل کې وګورو ارګانیزم پریزنٹ آن د ارث ار ډیفرنٹ فرام ایچ اذر خبره الریډي موږ چې مختلف قسم ارګانیزم په ارث سرفیس باندې سړي دا موجود دي صحیح شو په دې کې سړي هغه سر یونیسیلر دي او سبري کې سړي هغه ملټي سیلولر دي مطلب سره یو سیلولر جوړ دي سره ډیش سیلولر جوړ دي سبري کې سړي هغه سیمپل دي او سبري کې سړي هغه کمپلیکس دي اوس the bodies of all organisms are composed of different parts organized in certain manner to support life and function. اوس د دوی دا باډي کې جوړ شي دا کنه د مختلف پارټس نه جوړ شي دا او د دې مختلف پارټس شي د دې پراپر ارګنایزیشن شوی دی د دې ارګنایزیشن په تر باندې سو د دې نسو یو سټرکچر جوړ شي مطلب د دې نه یو ارګانیزم جوړ شي دی او دا ارګانیزم بیا رسه په دې کې بیا مختلف قسم لایف پروسس کیږي شو په دې فلو چارت باندې دا ګورو چې د ارګانیزم د اوریجن مطلب دا رقم دی شي شو نو په اوله کې سو سب اټامي پارټیکلز سب اټامي پارټیکل دا کمباین شو د دې نه اټم جوړ شو د اټم نه بیا مالیکول جوړ شو د مالیکول نه بیا ارګانیلیز جوړ شو د ارګانیلیز نه بیا سیل جوړ شو د سیل نه ټیشوز د ټیشو نه ارګنز د ارګن نه ارګن سیستم او د ارګن سیستم نه بیا جوړیږي د دې نه بیا هول ارګانیزم جوړیږي نو دا ارګانیزم چې کوم دی نو دا خبره کو چې د زم سره یونیسیلر کې دی شي یا ملټي سیلولر کې دی شي یا زم سره سیمپل کې دی شي یا زم سره دا کمپلیکس کې دی شي اوس په دې کې دا هر یو ارګنایزیشن چې کوم دی نو دا خبره ډیټیل سره د ایگزامپل وایي شو اولنې چې کوم ارګنایزیشن دی هغه ته د سوایو سب اټامیک اینڈ اټامیک لیول مطلب سو د اټم نم وړو کې پارټیکلز هغه کمباین کېدل او دا چې کله بیا اټم جوړي کې دغه ارګنایزیشن خبره کو نو all the material present on the earth are made of metal څنګه موږ ته پته را چې په دنیا کې د سم دي د سن جوړي د میټر نه جوړي الریډي تاسو په کیمستري کې دا خبره کړې سي شو د میټر نه جوړي بیا موږ ته پته را چې میټر د سره جوړي خو په اصل کې د اټمز نه جوړي اوس اټم د سره جوړي نو اټم are composed of small particle called subatomic particle نو اټم هم بیا سو د فردر ډیوایډ کیږي واړه واړه پارټیکل د دغه واړو پارټیکل څنګه سوایو دغه ته ویل کېږي سب اټامي پارټیکل او دا سب اټامي پارټیکل د موست کامن چې کوم موږ دغه په اړه خبره کوو ځکه چې دا خبره مشهور ده چې په اټم کې د دین علاوه هم سب اټامي پارټیکل سره هم موجود دي چې اوس کامن باندې کې کم دي یو څنګه پروټون وایي بل الکترون او بل څه ویل کېږي نیوټرون مثال په تور باندې زم سره د اټم سره د سټرکچر دی په دې کې چې کوم سنټرل پارټ هغه ته نیوکلیس وایي او د دینه چاپیره چې کوم دا شیلز دي شیل وته ویل کېږي اربټ وته ویل کېږي انرژي لیول وته ویل کېږي صحیح شو نو دا کم پروټون او نیوټرون چې دي نو دا د اټم په نیوکلیس کې موجود دي او دا کم الکترون چې دي نو دا په شیلز کې موجود دي او دا د نیوکلیس چاپیره سره ریولوشن کې صحیح شو بیا elements are composed of identical atoms اوس یوازې کو دا خبر چې کوم دا د اټم پوري محدود نه ده اټم راځي کېږي د دې نه بیا څه جوړیږي د دې نه element جوړیږي اوس element سره دا پاسل کې دوسره پیور سبستانس ته دا د سره جوړیږي دا د identical اټم نه جوړیږي مطلب چې کله یو شان اټم راځي چې د دې نه څه جوړیږي د دې element جوړیږي بیا elements which are present in living organism are called bio elements اوس هغه elements اوس موږ پیژندل بیا هغه elements کوم چې په لیوینګ ارګانیزم کې مونږ کېږي یا لیوینګ باډي چې کوم د هغه د element جوړیږي دغه elements څه ویل کېږي دغه ته بیا bio elements ویل کېږي صحیح شو there are 16 bio elements اوس یو خبره بل یا ساتي په بعضي ځینو کې دا خبر لیکلي ده چې کوم د bio elements د 25 دي او په بعضي کتابونو کې دا خبر لیکلي ده چې دا سړي د 16 دي خو بعضي خبره دا چې هغه ته یو کانټیکست ډیپندنت دغه ته لیکي مطلب چې کومه خبره په کتاب کې څنګه یي هم تاسو په هغه طریقه باندې حساب شي شو اوس په د نه د بایولوژي کوم کتاب چې موږ فالو کوو کوم بوک چې موږ فالو کوو پای کې سره پای کې دا 16 ایلیمنټس لیکلي دي نو موږ د دې 16 ایلیمنټس په اړه خبره کوو اوس دا 16 ایلیمنټ چې کوم دي کنه دا پرده دوه قسم دي یو ته موږ میجر بایو ایلیمنټس وایو او بل ته ویل کېږي ماینر ایلیمنټس نو دا کم میجر ایلیمنٹ چې کوم دي نو دا سم سره 60 پای کې سره دي سره کاربن هایدروجن
اکسیجن نایټروجن کیلشیم او فاسفورس او کوم چې ماینر الیمنٹ نو دا زموږ سره 10 دي په دې کې سره دي پوټاشیم سلفر سوډیم کلورین مګنیشیم کاپر آیرن منګنیز زنک او ایودین په دې کې راځي. اوس دې ته دا میجر او ماینر ولې نو د دې خبرې مطلب دا دی کنه چې میجر الیمنټو په زیات مقدار کې په لیوینګ ارګانیزم کې موندل کیږي. تقریبا دا چې کوم میجر بایو الیمنټس دي د سیل پروټوپلازم 16% جوړ کړی دی 99% او کوم چې د ماینر بایو الیمنټ دی پروټوپلازم څومره جوړ کړی دی 1% جوړ کړی دی. صحیح شو. نو د دې پرمږه د څه پروګرام د سب اټامیک پارټیکلو د بیا د اټمز په اړه کې بیا موږ د الیمنټس او په الیمنټ کې بیا موږ بایو الیمنټس او بایو الیمنټ کې میجر بایو الیمنټس او ماینر بایو الیمنټس موږ صحیح شو. بیا په دې پسې دویم ارګنایزیشن راځي چې هغه ته موږ سوایو مالیکولز اینڈ کمپاونډز. اوس کومه ایڈوانس کیمستري لیول ته وګورو ایڈوانس کیمستري لیول ته وګورو نو بیا په مالیکول او په کمپاوند کې ډیفرنس راځي. خو دلته کې خیر موږ غو لیول ته نه صرف موږ د بایولوژي سره ریلیټډ راځو. موږ ته دا پته را چې کله الیمنټس کمباین کیږي د دې څخه جوړیږي د دې نه مالیکول جوړیږي. الیمنټس څه جوړیږي د الیمنټس نه مالیکول جوړیږي. اوس دلته کې موږ د بایو الیمنټس خبره کوو. نو خبر یا ساتي چې کله بایو الیمنټس کمباین کیږي د دې نه څه جوړیږي د دې نه جوړیږي بایو مالیکولز. د بایو الیمنټ نه څه جوړیږي د دې نه جوړیږي بایو مالیکولز. اوس بایو مالیکولز هم سره دوه قسم دي. یو تمګه میکرو مالیکولز وایو او بل تمګه مایکرو مالیکولز وایو. د میکرو مالیکول مطلب دا دی کنه چې د دې سایز او یا د دې ویټ سي هغه زیاتی او مایکرو مالیکول موږ څه ته وایو هغه مالیکول چې دغه مالیکولر ویټ سي هغه لګي. مثال په تور باندې کاربوهایډریټ هم سره میکرو مالیکول دي ځکه د دې مالیکولر ویټ سره هغه سی واده دغه شان فیټس په کوم راځي پروټینز ډي ان اي او ار ان اي دي تمګه څه وایو دي تمګه میکرو مالیکول وایي ځکه د دې ویټ سره هغه سی واده. مایکرو مالیکول د دې ویټ سره هغه کمی مثال په تور باندې ګلوکوز فیټي اسیډز ګلیسرول امینو اسید او ورسره واټر د دې مالیکولر ویټ سره هغه کم دی. نو په دې وجه باندې موږ سوایو دې ته ویل کېږي مایکرو مالیکول دې ته ویل کېږي. صحیح شو. بیا د میکرو او مایکرو مالیکول څخه کېږي د راځي کېږي د دې نه بل سټرکچر جوړیږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ویل کېږي بیا ارګانیلیزم. وز د ارګانیلیز ارګنایزیشن په اړه خبره کوو. صحیح شو. نو بای مالیکولز ار کمباینډ اند فارم ارګانیلیزم. بای مالیکول دا چې کوم دي کنه هغه میکرو دي او کا مایکرو دي هغه کمباین کی. Hi, dear students, welcome once again. مونږه د ارګانیلیز پر راغلیو هغه تیر زم ګوران کو د ارګانیلیز پر مونږ راغلیو مونږ به دا خبره وکړه چې پروټون الکترون او نیوټرون کمباین شي دغه نه اټم جوړ شي د اټم بیا راوځي شي دغه نه مالیکول شي او مالیکول بیا راوځي کیږي دغه نه سنوري دغه نه ارګانیلیز. اوس چې کله مختلف قسم ارګانیلیز راوځي کیږي نو دغه نه وسه جوړیږي دغه نه وسه جوړیږي. څه شو نو ارګانیلیز ار کمباینډ ان فارم cell. Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. چې څومره living organism دي کاغه یونیسیلر دي کاغه سری کلونیل دي او یا ملټي سیلر دي دا ټوټل بلسنه جوړي دا به جوړي د سیل نه. شو مثال په تور باندې موږ د سیل سیمپل ډایګرام راکړه دي کپدې کومګرو پدې کې مختلف قسم ارګانیزم دي. لکه مثال په تور باندې پدې کې ریبوسوم شته ریبوسوم یو ارګانیل شو کلوروپلاست دا یو ارګانیل بل ارګانیل دا ګالجی باډیز یا ګالجی اپریټس دا بل ارګانیل دا قشن مایټوکاندریا اندوپلازم ریټیکولم مختلف قسم ارګانیز دا پسل کې مونږ کېږي. نو دا ارګانیلز راوځي شو دي سره کله یو سپیشل سټرکچر جوړ کړي چې هغه ته مسوایو هغه ته ویل کېږي سیلز. بیا پنځم نمبر ارګانایزیشن په دې کې راځي سو د ټیشوز. و سیمیلر سیل چې کله کمباین کېږي نو د دې نه بس جوړیږي د دې نه به ټیشو جوړیږي سیمیلر سیل. څه شو او دا سیمیلر سیل چې راځي چې دوه ټیشو جوړ کړي نو دا ټیشو بیا څه کوي دا به یو خاص کار کوي دا به یو خاص کار کوي. د دې مثال سره لکه مثال په توګه باندې بلډ دا زم سره یو ټیشو دا ځکه دا سره جوړ دی دا زم سره د درې قسم سیل نه جوړ دی. یو تم ریډ بلډ سیل وایي بل ته وایټ بلډ سیل وایي لکه بل ته سول کې پلیټلیټس دا سیل لږه کېږي د دې نه سره جوړ شي د دې یو ټیشو جوړ شي دا د مثال سره لکه بلډ. بیا شپږم نمبر ارګانایزیشن باقي کې ارګنزو و چې کله د ټیشو سره د مختلف ټیشوز راوځي کېږي د دې نه بس جوړیږي د دې نه به ارګن جوړیږي. څه ډیفرنٹ ټیشوز کمباینډ اند فارم ارګنزو او ارګن پرفارم سپیسیفیک اکټیویټي او کله دا ارګن جوړ شي نو دا وام سکے دا به یو خاص کار کوي په ارګانیزم کې. څه شو لکه مثال په تور باندې هارت دا زموږ سره ارګن دی او د په باډي کې کار سره د پمپینګ اف بلډ کوي. دا شان برینو د برین کار سره د ټوټل اکټیویټیز د باډي څخه هغه کنټرول کوي او دا شان لنګز دی ولم پس هي 7 نمبر دی هغه ته موږ ارګن سیستم وایو.
و چې کله دا مختلف ارګنز راوځي کیږي نو دا بس جوړي دا به ارګن سیستم جوړي ډیفرنٹ ارګن کمباینډ اند فارم ارګن سیستم او ارګن سیستم پرفارم سپیسیفیک فنکشن او چې کله دا ارګن سیستم جوړ شو نو دا به په لیوینګ ارګانیزم کې څه کوي دا به یو خاص کار کوي مثال په تور باندې ډایجسټیو سیستم خبره کوم نو دا د کوم ارګن جوړیږي په دې کې راځي ماوث او اسافیګس سټمک او سمال انټسټاین لارج انټسټاین په دې کې راځي د قشن په دې کې لیور راځي پنکریاس په دې کې راځي صحیح شو نو دا سری دا ارګن دي د دې ارګن راوځي د دې څه جوړ کړل دي د یو ارګن سیستم جوړ کړل دي صحیح شو د قشن کوم ګورو ریسپیریټری سیستم کې سره دي په دې کې راځي نوزو نیزل کیویټي په دې کې راځي د قشن فیرنګس او لیرنګس په دې کې راځي ټریکیا برانکای برانکیولز الویولای دا چې کوم او لنګ شي کې د څه جوړ کړل دي د ریسپیریټری سیستم د قشن ایکسکریټری سیستم د سره جوړ شوی دی نو په دې کې راځي کډنیز او یوریټر یورینری بلیډر او یوریثرا دا ارګن دي دا ارګنایزیشن دي څه جوړ کړل دي د یو ارګن سیستم جوړ کړل دي بیا دا ارګن سیستم نو وروسته بل ارګنایزیشن د چېرې ته موږ سوای ارګانیزم اوس ارګانیزم څنګه جوړیږي چې کله ډیفرنٹ ارګن سیستمز کمباین شي دا غینه څه جوړیږي دا غینه لیوینګ ارګانیزم جوړیږي صحیح شو نو ډیفرنٹ ارګن سیستم کمباین اند فارم ارګانیزم اوس په لیوینګ ارګانیزم په انیمل کې خاص کر بیا موږ د هیومن بینګز خبرو کو په هیومن بینګز کې مختلف قسم ارګن سیستم سو پرې کوم دی کېږي لکه مثال په تور باندې ډایجسټیو سیستم شو ریسپیریټری سیستم شو ریپروډکټیو سیستم شو ایکسکریټری سیستم شو د قشن انډوکراین سیستم کې راځي ډیر شي سیستمونه دي دا غینه سره جوړ شوی دی دا غینه لیوینګ ارګانیزم جوړ شوی دی نو د دې چې پوردا فلو چارت څه شو دا کمپیوټر شو موږ د سب اټامیک پارټیکل نه سٹارټ اغستو د ارګانیزم پورې موږ راغلو اوس چې کله د ارګانیزم راوځي کېږي نو دوسه جوړي پاپولیشن جوړي بیا پاپولیشن کمباین کېږي د دې نه کمیونټي جوړیږي د کمیونټي نه بیا ایکوسیستم جوړیږي او د ایکوسیستم د کمبینیشن نه بیا څه جوړیږي بایوسفیر جوړیږي بیا نو بایوسفیر موږ څه وایو په کوم ځای کې چې مطلب هغه سپیس او چې پکې سي اوسې کې پکې لیوینګ ارګانیزم اوسې کې هغه ته موږ وایو هغه ته ویل کېږي بایوسفیر نو د دې پورې دا لیول اف بایولوژیکل ارګانایزیشن کمپلیټ شو زه دې سره ټیکنیکل تاسو سکرین شاټ واخلئ او ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ وایو دا سیلولر ارګانایزیشن په اړه بیا خبره کوو چې بعضې نه ارګانیزم داسې چې هغه د سیل نه جوړ دي او یو سیل چې کوم دی نو هغه مختلف قسم فنکشن څه کوي هغه پرفارم کوي بعضې نه ارګانیزم داسې دي چې هغه د کلوني په شکل کې مطلب ډیفرنٹ سیلز راوځي شي چې یو شان سیل راوځي شي او د څه کوي یو کلوني جوړ کړي هغه څه کوي هغه یو خاص کار کوي او بیا بعضې نه ارګانیزم داسې دي چې پکې سره بیا ملټي سیلولر ارګانایزیشن دی نو موږ به د هغې په اړه خبره کوو دې پورې دا لیکچر کمپلیټ شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې ملاقات کوو ثانک یو سو مچ